پښتانه په ننګ غیرت په ځان او بل وژنه کې ساری نه لري، په دوستۍ او ملګرتیا کې ساری نه لري. خو ای کاش چې خپلو منځو کې لکه د زمریانو یو په بل حملې نه کولی، یو بل نه وژلی، یو بل ته سپکاوی نه کولی، یو بل ته تانې نه ورکولی. ای کاش چې پښتنو خپل دښمن وپېژندی. ای کاش چې دوی د خپل دښمن په لمسون باندې خپل رور نه وژلی. ای کاش چې دوی تش د اسلام په نوم باندې چې په خپله کافر وي د پاسه یو چپن اغوستی وي، تش د کلمې په نوم باندې، تش د لا اله الا الله په نوم باندې دوی نه تیرستی، ځانونه نه تیرستی او خپل وطن یې نه ورانولی او تر مرګه پورې د هغه ملاتړ نه کولی. ای کاش چې لږه دیني او دنیاوي پوهه یې لرلی او کوم رونه چې لري د هغوی تر شا ودرېدی. نور خدای پاک مو د بدو سترګو وساته. ډېر ښه خلک یاست، په نړۍ کې ثاني نه لرئ، خو دا یو څو کمی دي چې دغه درکې نه وای نو بس د نړۍ اول صف کې ښه خلک هم دا تاسو یاست. الله مو ښاد و آباد لره. لاسونه سره ورکئ، زړونه سره یو کئ، نو بیا تاسو وګورئ چې څنګه آبادېږئ، وطن مو څنګه آبادېږي او تاسو څنګه آبادېږئ. الله مو ښاد و آباد لره.